ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذاب القبر حق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما عزتمندو حاضرینو، اللہ رب العزت مونږ او تاسو دی دنیا ته د یو خاص مقصد په بنیاد باندې را لېږلي او پیدا کړي یو. زمونږ او تاسو د دې مختصرې زندګۍ نه پس په مونږ او تاسو تمام انسانیت او جن باندې فنا او مرګ راځي، او د مرګ نه پس زمونږ او تاسو د ټولو د خپل رب سره ملاقات وکړي. او دا کومه زندگی چې الله رب العزت مونږ او تاسو لرا کړی، د دې زندګۍ باره کې مونږ او تاسو نه پوښتنه او تپوس وکړي د الله د حضور کې او د الله روان دی. چا کدا مختصره زندگی د الله او د الله د رسول د حکم او د قانون او د طریقې مطابق تیر کا، نو د قبر او د آخرت زندگی داغه د سکون، د اطمینان، د راحت او د خوشحالۍ وي. او کدی دنیا کې یو انسان زندگی د نفس د خواهش او د طبیعت موافق تیر کا، نو په قبر کې هغه کو پریشانو، تکالیف او عذابونو کی،
او د قبر نه راپورته کېدو نه پس د میدان د محشر سختۍ خداغي د پاسه وموي. مونږ ته چې کوم ایمان او توحید د اهل علم او د حق پرست علماء نه اورو یا قرآن حکیم د کوم ایمان او د توحید ذکر کوي نو دا ایمان او د توحید او د یقین په خبره کې غټه خبره سره د قبر عذاب د قبر جزاء او سزا تسلیمول او منل. ذکر مسله د ضروريات د دین نه او د ایمانیات نه د ایمان د پاره دا خبره ضروری ده چې یو سړی به ال د مؤمنانو په صف کې او د مؤمنانو په جماعت او ډله کې شاملېږي چې هغه د ټول ایمانیات سره دا ایمانم لري چې په دې قبر کې جزاء او سزا حق ده. چې یو سړی دی ټول دین مني او د قبر په جزاء او سزا کې راغ شک دی نو دا انسان قطعی او یقینی کافر دی. دیو جنما چې کوم آیات کریمه ولستو یا یو دو حدیث مستا سروان له تلاوت کړل دی کې دغه د قبر ذکر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او رب العالمین کوي. د آیات کریمه لفظی ترجمه داوا فرمائی یثبت الله الذین آمنوا مضبوطوی کلکوی الله هغه کسان چې غي ایمان وروړي دي بالقول الثابت فی الحیات الدنیا پاغ مضبوطی وینا باندې په ژوند دنیا کې چې عقیده د ایمان او د توحید ده او عقیده د لا اله الا الله ده وفي الاخره د آخرت معنی ودی کې قبر لکه څنګه الله مؤمن په دې ژوندۍ کې په ایمان او په عقیده او په توحید کلک کړي نو دا ته الله په قبر کې بدل توفیق ورکي او دې په ایمان او خپل عقیده مضبوط کړي. ويذل الله الظالمين خطا کوي الله ظالمان دنیا کې مغید صحیح عقیده او د ایمان خطا دي گمراه دي بیلار دي او په قبر کې په صحیح سوال جواب کې به خطا شي. ويفعل الله ما يشاء کوي الله رب العزت هغه چې خوښ شي هغه بادشاہ دی هغه مالک دی هغه خالق دی. کوم حدیث جمالست او د بخاری شریف حدیثو رمبله حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی عذاب القبر حق دا قبر عذاب دا حق دے. دا بل حدیث مشکار شریف ذکر کرے او اگد حدیث تداغی او حسنام ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ویما چه سمر دیره او د گبراہت زعول لیدلی نو دا قبر پاغ ټولو کی خطرناک ہے. دیو جن رمائی عزت مندے درنگ دیو کسات تے زمونگ استاسو دے قبر تا ورتلل دا یقینی د دې زندګۍ دراکولو مقصد د الله رب العزت دا دی چې موږ تاسو په دې زندګۍ کې زما عزت مندو هغه اعمال کو هغه عقاید او اخلاق اختیار کو چې سبا موږ تاسو د قبر د ذلت د شرمندګۍ او رسوایی نه بچو بلکې قبر کې باعزت او د سکون او د اطمینان او د راحت ژوندۍ موږ تاسو ته ملاوي شي. دې لپاره چې موږ تاسو زما عزت مند مهنت وکړو هغه اعمال او عقاید اختیار کو د کمی د وجنا زما عزت مندو چې زموږ استاد سکیږي قبر خیسته کیږي قبر بهتر کیږي. دا زما عزت مندو د آخرت په منازل او د آخرت په پوړو په درجاتو کې لومبنۍ درجه ده.
دیو جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اغی سره د خپل قبر والد زندگی زما عزت مند ډیر لوی فکر حدیث پاک کی راضی حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ سره د دې چې سو کرتا د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د خلی مبارک نے جنت گټلې لیکن بیام د صحابہ عجیب شان او عجیب فکر یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاشروں مبشروں کی دے اغلسو کسانوں کی دے چاہی تو دنیا کے جنت زیر ملاؤ اور آگے نے لاوسو کرت زمائی عزت مندو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جنت زیر ور کرے جیش العسرا غزوہ تبوک چ ورته وای هغه لپاره دمر مال ورکړو دمر مال ورکړو چې صحابي او نبی علیہ السلام نے پښمنی له لاس پورته کړو او د سبا درا هتو پوری د مؤذن د اذان پوری نبی علیہ السلام دعاګانې کولې وی اے د عثمان ابن عفان رضا زله حضرت عثمان نو خوشاله مورازین تم تراضی مدار پښمن تر اذان پوری کې یو غنټه ټیم او کو 2 غنټې ټیم پدې کې د الله د رسول بر خبر نه لاس مبارک چتکړی وې د عثمان ابن عفان رضا زد حضرت عثمان ناراضی تم ته راضی لیکن باوجود د دې روایت یتمن چې سو کرکته د جنت زیر شوه دارنګ د شهادت زیر پښه بیان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راغلی مشکات شریف کی چې کله قبرستان ته ورغه نو دمر به وجړل چې دا ګیرا او گریوان میں په اوخ کومانی دن شو چاہتی اوغل تپوسو کو چې د جنت او د جهنم ذکر کیږي د الله د رسول په صحبت او مجلس با برکت کی نپائے کہ تجار خدور نه جاړي او قبرستان او قبر لچراجه نه دور جاړي چې ګیرا او گریوان دي ټول لنشي اور طویل ما دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چې دا آخرت په منازلو کې داړم بنے منزل له قبر کچری دې نه مسله صفا شو او دې نه کامیابی ملا شو نور پسې ټول کامیابی او کامیابی او کنه دې نه مسله خطا شو نور پسې ټول منازل د سختي بیا پای چې کامیابی دل او هغه نخلاصه دا زما عزت مند ډېر لیبرال نو ډېر به د قبرستان او مقبره کې جړب او هغه غلام دی غوي ما به اوردل چې کله قبر سره ودرې دو چې دا یو شعر دی وی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا شعر وی ځان ته وی او فکارم داوی چې سړی ځان ته سو کی نصیحت وکړي نن خاصان خبره دا هر سړی بل ته ګوت نیسی گران خبر زما عزت مندو هغه د خپل عمل اصلاح کول اول کنا مشهور خبره د دنیا کې آسان شی سره په بل باندې تنقید کول په بل اعتراض کول په بل کې عیبونه لټول دا ډېر آسان شی د دنیا کې او په دنیا کې ګران شی سره د خپل عمل اصلاح کول دنیا کې ګران شی غټ شی سره د خپل عمل اصلاح کول آسان ته شی سره چې په منبر کې ني دکان کې کینی کور کې کینی اجره کې کینی په بل تنقید کې په بل اعتراض کې په بل کې عیبونه ګوري دا دنیا کې ډېر آسان شی او بیا موږ دور کې ډېر آسان شی ګران شی زما عزت مندو او د فائدې شی سره د خپل عمل اصلاح کول یو سړی خپل ګریوان کې وګوري چې اخر زما والدین زما مشران د دې محلي او د کلي مشران څه شول نو ډېر دې دشي نو زه بس شم او زه تعداد څه د پاره دی دنیا تر اغله څه د پاره لاوی ما حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نا مقبرہ کے ہمیشہ اور عدل جرا شعر دیوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بوی ان تنجو منها تنجو من ذی عظیمت وإلا فإنی لا أخالك ناجیا
ځان لګوي نفس کړي قبر والے امتحان کې کامیاب شوي نو یو ډېر لوی عظیم شان امتحان کې کامیاب شوي او که چېرې دې قبر والے امتحان کې ناکام شوي نو ګوره دا نو په خیال کې نه راوي چې نجات ومومي ان تنجو منها تنجو من ذي عظیمة وإلا فإني لا أخالك ناجیا اے نفس کدی قبر والے امتحان کی کامیاب شوی نو یو ډېر لوی امتحان کی کامیاب شوی او کدل تنا کام شوی نو دا مې ګوره خیال کې ناراضي چې بیا وت د نجات مومي نو دا زما عزت مندور روان دی حال او دا د قبر په منازل کډم باندې د آخرت په منازل کډم باندې منزل له دیو جن موږ او تاسو لا په دې خپل ژوندۍ کې د قبر سوچ او فکر وکړ دغه تیار کور تارسو پر روان دي او دا حدیث کې راغلی اگر کوم او تاسو اورو کناورو خو چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه روتی نو موږ تاسو چې ایمان بالغیب وروړي نبی علیہ السلام فرمایي دا قبر روزانه سو اوازونه د انسان تور کوي دا کوم انسانان چې د زمکه د مخ د پاسه ګرځي یو आवाज دا ور کوي وانا انا بیت الظلم اے زما د زمکه او د مخ د پاسه ګرځي دنیا قبر ورته وي زګوره د تیرونه ډک کوره درنا انتظام ځان سره دنیا نه راړ درنا د پاره بدن ته مهنت کې درنا د پاره بدن ته مهنت کې چې تعالی قبر روحانه شي دارنګ قبر وای انا بیت الوحده زګوره د یوازې والی کوره ځکه علماء لیکلي دنیوي مسائل سریه په ډېر لوی پریشانای کې او سر نظر لپلار ناستے خپل نظر بچے ناستے رونا ناستی رشتہ دار ناستی خپل خپلوانو دوستان ناستی بیمار یې په تکلیف کې پریشانی کې او د قبر هغه پریشانی او عذاب دې چلته سره نور نشتا پلار نشتا بچی نشتا دوستان نشتا نو قبر یې आवाज دا کوي چې زه دې आवाज والو کورم ځان سره مرګره ګوره راولا دنیا کا سمر منگوتا سلح خواگدا بچی کا سور خواگدی والدین کا سور خواگدی دوستان کا سور خواگدی و دغم رکول جی بس خارج وربانے واچے نبی علیہ السلام فرمائی لی حدیث کی راغلی وی کلچ سرے قبر لذی دری سیزن ورسر روان لی یو کا مخیالی مال و دولت روان لی سرلی روانی لی موٹر روانی دویم دا اگر اشتدار او دوستان او خپل خپلوان او بچی روان دي نو دریم حدیث پاک کې راغلی دا اگر سره خپل عقیده او عمل له ځکه زموږ استاد دی دین کې کله د اعمال او اطلاق په عقاید او ایمانیات ټول باندې کی دا الله رسول فرمایلی هر چې اعمال او دولت او خپلوان دي نو بس دغه عمره چې خارج واچلو واپس رالل د پاتې کې دوش صرف زما عزت مند نیک عمل دی د پاتې کې دوش زما عزت مند صرف نیک عمل دی نو قبر درې आवाज دا کوي چې زګر دی आवाज والی تورم ځان سره مرګره دنیا نه راواله دریم आवाज زما عزت مند دا کوي وای زه د چنجونا دک کوره ځکه دا ماران او د لماران ډک کوره د دغه چنجو او د دغه مارانو لړمانانو نه د بچاو تنظیم ځان سره د دنیا نه راو زما عزت مندو چې موږ تاسو نن د خپل قبر باره کې سوچو نن د خپل قبر باره کې زما عزت مندو چې موږ تاسو سوچو چې د قبر کې موږ سره څه کی دا ایمان ساتل چې قبر کې جزا او سزا او سوال شته دا ایمان او عقیده توحید وا اتفاقی مسئلہ کہ سره هر څه منی مزګزار او روزي نيسي حج کرے جهاد نه کوي واغه د قدر جزاء او سزا نه مني نو دا یقیني او قطعي کافر حسابي زمای عزت مند دا ضرورت د دین نو هر سره د دا منی
چاو د قبر جزا او سزا دا زما عزت مند حق ده. هغه اعمال نه به موږ او تاسو هغه قاعده نه زما عزت مند موږ او تاسو ځان ساتو چې سبا دا قبر زموږ او تاسو د هغې د وجې نه خراب نشي. حدیث پاک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روان نو یو دو قبرونه وکتل. حدیث د بخاری شریف کې راځي. د بخاری شریف په حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دو قبرونه وکتل. نو دا الله د نبی معجزه وه. خلقو ته وی دي دواړو کسانو ته په قبر کې عذاب ملوي. وما يعذبان في كبير دایله سزا نه ملاویږي په داسې کار کې علماء معنا کړي محدثینو کې چې دا غي نظام ساتل سړیر ګران یا دایله په داسې عمل کې سزا نه ملاویږي. دای خو دا خیال نه کوي چې دا دومره لوی ګناه ده او د دې د وجې نه موږ د قبر کې سزا ملاوي. خو دې دواړو نه په قبر کې سزا ملاويږي. دې ما عزتمند مسلمانان دې مؤمنان او توحید کې دی والدي دانه چې توحید او عقیده مې زده او نور چې سکون نو بس مال څه نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې مؤمنان مسلمانان لیکن قبر کې عذاب ولته ملاوي. یو بس کولوي یو د چغلۍ کار کولو او دې بل بد وړو ګولو نزان نه ساتل. نن کوم وتا سوچ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نمونه خیلا چې د قبر عذاب د چغلۍ د وجنینو خو چغلۍ د مونږ کېشته نه. هغه عوام سکه چې علما او طلبا هغه زموږ استاد غداوي کنه بعض عالم ته نږدې هغه څوک چې ورته بل چا خبرې راړي او دې هغه سره څوک وی جنګي. بعض عالمانو ته هغه مرګره او هغه طالب او هغه مرید ورته ډېر خپلي چې ورته چا خبرې راړي ورته چې فلاني خدا سي وي او دې بلا تحقیق راي په ډانګ او کوټه کراوالي او راي بي عزتي کی راي بي حرمتيو کې. نن د اکثر اهل علم لا ترتیب دی چې هغه طالب او هغه مرګره ورسره ډېر نږدې چا ګرځي او خصواوري او دلې غوږ کې وایي. ککور تلاړې نو ګوره د زنانه زموږ مین د خویندې د مواوري کوشش یې وکړه خو هغه ته تر ماښامه جمع کړي چې نن د پلار دا ویلي نن د ورور دا ویلي نن د نور دا ویلي. نو بس یو ماښام غریب ستړی راغلی او ماښام یې کوتک راواغوسته کور کې جنګ جوړ شو. دارنګه خپل علاقه کې وګورئ دا څومره خلک چې جنګيږي دا د چغلۍ خبره. یو ته یو وایي چې خبرې دي یا پکې شل مړي شوي رسته ورله پته ولګي چې دا خدای سينو. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم زبان مبارک میں روتی حدیث بخاری شریف کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لا يدخل الجنت قطات چغلمار سڑے و جنت نہیں. اور دتا نمام حدیث کی راغلی لا يدخل الجنت نمام چغلمار سڑے و جنت نہیں. دیو جن دباز دا صفت پر خدل پکار دی یعنی باب عذاب القبر کی طول محدثین دا حدیث ذکر کرے کہ نبی علیہ السلام غدو قبر نو قتل وی دی دوارو تا قبر کی سزا ملاوی گی اور دا سزا ورطا سوز نہ ملاوی گی چی یو با دا چغلی کار کولو چاہتی چی زمائی زتمند دا چغلی صفت وی اور دا مرگ نمخ کے دی چغلی نہ توبہ نستا نو دا قبر عذاب چغلی گناہ کبیرہ والا خضر خاون تا چغلی نہ کئی یو دی بل ته چغلی نه کوي بل ته چغلی نه کوي. دا چغلی کې نه راځي چې مثال په تور یو بچو موز نه کوي او مور یا خور کور کې پلار ته چې موز نه کوي هغه په کار دي چې ته وایي چې باید سبق لته موز کړي ته نه کړي. دا زمای عزتمند په چغلی کې نه راځي دا په چغلی کې زمای عزتمند نه راځي. چغلی گناہ کبیرہ اور چیزمون میں اندے خوند جزام ساتھی عام مسلمانان مخی کو مکڑی اور صفت کو من کی موجود دے چیزیں توبہ واز
او الله رحمتم په قوم نه نازلېږي. امام قرطبي لیکلي چې الله تعالی انبیاء کې یو نبی حضرت موسی علیہ السلام استسقا ته باران نه کېدو، نو الله ورته زنګ په قوم باران نورم په دې کې چغلمار موجود دی. یو چغلمار د وجنا د الله رحمت او باران په قوم نه ورېدو، او نن 100% یعنی موږ سي چغلمار یو 100% موږ سي یعنی چغلمار یو. دیو جنا ما تاسو چې هغه عوام چې څه چې علما ته کم پدې کې مبتلا را هغه مرګره هغه ځکه یو سړی چې لګیاو موږ لري چې حرام نه نه هغه ته دا خو چغلی نه هغه جرح کو ویلې خبره باندې نوم ولا بدل کو. دیو جنا په خوانو عالمانو په بعض مسائلو کې په بعض باندې رد کړي، خدا سے ترتیب سره کړو چې داغه سنن نه هغه سره پډاګه کړي نه. پخوا د اهل علم په منځ کې دا په یو بل باندې رد په خوانه شروع په دې طریقې دین محفوظ دی. ډېر شاګردان را پاتې دي په استادانو باندې یو ترتیب سره رد کړي، هغه کې نوم نه راغست، هغه کې نوم نه راغست، اشاره ته نه ویلي جره. بعض خلک داسې وایي خو کار داسې نه دی، بعض خلق داسې وایي خو کار داسې نه دی. ځکه یو د یو سړي شرمول دي، یو د هغه بې عزتي کول دي، یو په دې نه چېرې چې دا سړی خو لوی سړی دی تقوادار دی، خو دې وجې نه د دین له تکلیف دی. نو ته یار بعض خلق داسې وایي خو ګوره مسله داسې نه هوا چې د خلکو له په ډاګ او کو د شرمولو دا طریقه زمونږ د سلف صالحینو نه. نو یو د قبر عذاب د چغلۍ د وجنه یو دا چې د وړو ګلو نه سړی ځان نه ساتي، د وړو ګلو نه ځان نه ساتي. لکه بعض خلک لوی وي لیکن هغه د خپل اودسو چېدو د وړو ګلو نه ځان ساتلو څه اهتمام نه کوي. نو عرض مې دا کړو عذاب د قبر دا حق دی، عذاب د قبر دا حق دی. وګوره د داسې ګناهونو د وجې نه زما عزتمندو د قبر عذاب راغلی چې یو چغلی کولا او بل ځان د وړو ګلو نه زما عزتمندو نه ساتو. بلکې هر گناہ کبیرہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یو مشہور کتاب لکھلے کتاب الروح، نو پائے کہ دا قبر دا جزا و دا سزا کا تفصیلا ذکر کرے. آوئی پا کل گناہونو کی گناہ کبائرو کی چوسرے مبتلا دے، نو دغو مرد دے دا قبر پا عذاب کی مبتلا دے. سمرہ چوسرے دا گناہون نظمائی زتمند توبہ داستی اور سمرہ دے دا گناہون دا ماحول نلر دے، نو دمر زما عزت مندو د قبر عذاب کو پتنی. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دی پوری ذکر کړي چې یو سره او قبر کو ټول د اور لړک، ټول قبر د اور نسو ډک. ناغه عرض پیش کو چې یا زما الله لا د کوم عمل د وجنه ما ته سزا ملوي. نو دا الله طرف نه فرشتو ورته وي چې دا تعالی سزا دیو جن ملاویږي. یو ځل ته تیریږي او ظالم په مظلوم ظلم کول، او استاد اوس او طاقت چې ظالم لاس کې نیولې، لیکن تا د ظالم لاس نه نیولې. وس دیو ظالم په مظلوم ظلم کول او تا دا لاس نه نیولې، دا تعالی د قدر سزا دیو جن ملاویږي. مو خوای یار ته خپل قبر ده کنه. حدیث پاک کې نبی رسول الله امر کړو وی مدد کو د خپل رور کا ظالم دے، مدد کو د خپل رور کا مظلوم دے. نو صحابہ کرام د الله رسولا مو خدا پیجنو چې سره سره ظلم کیږي دا مدد پیجنو یا رضایته کیږي د سره مدد وکړ دے. نو د ظالم مدد څنګه وکړو؟ وی د ظالم مدد داده د الله سے ونی چې ظلم مکو. نو د چا کده الله سني ورسې دولنیو دا یو ټول کې گناہ کبیره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. تاسو چې چا یو ناروا او ناجایز او د ظلم او د بېدینۍ کار ولیدو نو په لاسو دې منې کې که د لاسو طاقت وي، که د لاسو طاقت وي نو ترې خوله ویلی ووایي، او که د خولې طاقت وي نو په زړه کې دې وله بده ګوري. خو دا د ایمان په ټولو کې کمزورې درجه ده. دا د روایاتو کې راغلي. ډېر نه پس
یا نارا ناجائز نہیں نہ تخلاب ملے کو نہ کلاش ملے کو علم خپنه شو دین عقل ایمان سے درجہ پاتہ نو دې دې زمای عزت مندو د قبر عذاب حق ده دا څومره نیک اعمال چې دي دا د سبب جوړي امام ابن کثیر دارنګ تفسیر ابن کثیر ذکر کړل حافظ ابن قیم رحم الله کتاب الروح کی ذکر کړل دا بعض اعمال به د نجات او سبب جوړي تر دې پورې چې سړي دا دس د جنابت دا غسل د مسلمان سره مدد او نصرت امر بالمعروف نهي عن المنکر دا ټول به د قبر د عذاب نه د نجات یو ذریعہ الله جوړي دا چې څومره ناکار اعمال نو دا د مایت مندود د قبر د عذاب یو سبب جوړي تو کچر دا شو در تخکارا شی کہ ان کی ایمان بالغیب جو دا مولی دو کہ بھائی فلانی سر سکی فلانی سر سکی نو ہر سرے با کاروبار پریو سہرا تبوز دکاندار مانے وہ دکان نہ لے گی پا زمیدار وہ زمیدارے نہ لے گی دا دیو دن اللہ و حکمت پدے کی کہ دا قبر عذاب زمین استاسو دسترگو نظمائی زتمند سکری دے پر ساکر دیو دن سمون استاسو اعمال اختیار نکو کم چې سبب جوړیږي زمای عزت مندو د قبر د عذاب بلکې مخکې نه موږ تاسو تیار صحابه کرام سردار ډېر غم زمای عزت مندو د خپل قبر دارنګ د خپل آخرت وی فکر د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی دا غم رمبنه حافظ الحدیث ته څنګه خبر باندې رمبنه حافظ الحدیث ته کہ تقریباً صدقات 13,000 احادیث و حافظ دمرا احادیث تیو صحابی نے منقول نہیں اور دا نشانو حدیث کی خپل ذکر کرے خلق و ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ډېر حدیث ذکر کړي ډېر ذکر کړي یا اعلان کی معنی متفوس کرے وی سوق په دکاندارۍ کې لګیاو سوق په زمیندارۍ کې لګیاو وی زمارونه مهاجرین په دکاندارۍ کې لګیاو زمارونه انصار دا په خپل باغونو کې لګیاو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلوي دا چې سره نشته چې صادر وګړي او د چې سوام دا ټول رایات او حافظه کې لکمو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورته وکړه دا دعا نه پتاوي ما چې ساوري دین ما نه هیر شي نه حافظه کې خبره غنه وخت هیره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا د وجنا طول عمر کی چکم خبر اوریدلی بیا ته نه هیر شي نه زمای او دا چې تکلیف برداشت کړه طالب د دین نه به تکلیف برداشت کړي او کله به د لږ وخت نه به هوش راو ورزيد نو دی اعراب او باندې شان چې براولي وي يرالي ونی اعلان کې د لږ د وجه نه به هوش راو ورزيد خو یو دی ویلي چې رسول الله صحبت نه پرې اعلان کې د لږ صحبت کړي سو کال صحبت د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خلوگا تکلیف تر دې چې د لوګي درجه نه راغورځېدل برداشت کړی خو یو دې خبره ته غاړه ایسه وا او دې ته املا تړلې وا چې څه خبره رسول الله وی نو غیر جمع کوله لیکن کله چې وفات کی د خپل قبر او آخرت دور لوی فکر دې چې جاری ډېر سخت جاری ډېر سخت حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ جاری نو خلک ورته ویل جاری ناورته جاړم دې لپاره نه چې مان را مال او دولت او دا پاتې کی جړه په دې راوي چې په یو ډېر اوږد سفر روانه چې دا بالکل څه امتحان استسل کال نه دي زر کال نه دي 1 لاکھ کال نه دي خدا هغه سفر د پاره ما سره سامان کم نه دی باندې جړه موږ تاسو کله په دې جوړل بای چیرې په یو ډېر اوږد سفر روانه دا غیر پار مالا شکل جوړ دے کنا زما اخلاق جوړ دیو کو جوړ نه زما د کور زندگی جوړ داو کنه نه جوړ نن موږ تاسو کچری مړ شو نو د ځان مرسته بچوله مکن ماحول جوړ کړي اغه او دوستو د هر حق پرست عالم کی ستې ور سره مالې ورځ لا مکنو ملاو چې ور سره تل می کور ته بری بوزم وې ما څلور طرف الالماری د علماء حق او کی ستو نډتی وزوام دا نوی راتی کړي وی چې زمر شم چې زماده بچی دی په لګوري چې پلار راته سپریږي چې دی په لګوري چې پلار را لته سپریږي
هر طرف له چې ګوري چې دا نقشه ولا مخه له پرته یې چې زموږ افلار خو دنیا نه لاړو همون ته سپریخ. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ زما یو ډېر رګت سفر دی او دا هغه لپاره ما سره توها لګلا جړه ما ته پذیره دا غي جړه زما عزت مند په دی باندې د خپل قبر او د آخرت فکر دی زما عزت مند د خپل قبر دارنګ د آخرت فکر دی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ الجواب الکافی کی لکلی وفات کی دا نو جڑل سورہ نوی شام نے ام المؤمنین جاری. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اجازت وقتون اجازت ورنک بیادر سفارسون اسم اجازت ورکو. نو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راغ دو ام المؤمنین د تعریف او د صفت او خبر اوکا چې ته خدای الله او رسول هغه دی چې په دنیا او آخرت کې دی. ځکه ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زنانه ده چې قران حکیم کې هغه سره الله د جنت او د مغفرت وعده کړی. ام المؤمنین یې زیره دم نه نن کو زموږ څخه صفاتو کې سورۃ جامو کې ځای ګنا هغه د ما اجازه دی وجه نه ورکول جیسے نہ دے زما د صفت او د تعریف څخه خبرونه او ځان قدم دې سخت جاړي د خپل قبر د آخرت فکر زما عزت مند. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقعام حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کړي دمر لی جلیل القدر شان والے صحابی چې په عشرو مبشرو کې سو کرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی راغم محلات کتری یو ځل نبی علیہ السلام ساری مز نه پسوي ریدگا جنت تور غلے پائے چن یو بہترین محل وکتو داغه محل سره خواتی یو هروا هغه د جنت کشینه کې مخلاص انزل ما ودا د چا هرا او چا محل له ویل کل چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو عمر تا غیرت را تر آیات سن استا محل ته وردن نشو. عمر فاروق په جړا شورته وای پتا باندې تاسو وردن نه کېدو ما ته غیرت راځي یعنی سو کرته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په خوبونو کې لیدل زمای عزت مند او په جنت کې لیدل او د نبی خوب زمای عزت مند وایي. حدیث کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما دیگا خوب لیدو بو کم رہستا نو زمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واغستا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق واغستا وی ما دا سے طاقتور بوکور استو والے ملے دی دلے دارنگی کل نبی علیہ السلام دیگا میں خوب لیدو ما تا شودر آکڑے شودر میں اس کا نو ما خپل باقی مندہ اے عمر تا تذر کر نو صحابو ورطوی خوب سے تعبیر کے دا اللہ رسول اللہ علم دے علم دا اللہ رسول شو دوست کے لو باقی مندے چالے ورکل حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمر شان والا صحابی دے لیکن کل سے وفاتی حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ الجواب الکافی کی لکلی عبداللہ ابن عمر ورطا تکیا والی او ورطا رستو ناس تے او فلار دا سے داغت جو لئی کی صریف ہے لیکن کل زنکدن شوروشو جلالی شان دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی توئی بچیا د دې خپل غوږ جوړای نه ملره کا او دا ګیرا او دا مخ می په خارو کې کېدا بس پلار حکم چا ویل کل چنا او کا الله را باندې رحم وکړو نظم هلاک او تباش دا خپل قبر او آخرت یو فکر د مې عزت مند موږ تاسو نه دغه فکر نه شي ځکه شکل بګړاوه دارنگی کورو د دمګړی مرکز جوړ دی هر انسان نه درنده جوړ دی چا په مال اله نه کوي د چا په عزت اله نه کوي دا کنه کوي نو دا وسو طاقت ونشته یعنی هر سره یو پلان دی خسره او هغه پنځه د لاندې چې څوک راغله دا کتل چې خسره ډیر داسې خسړی موږ په ګمان کو لیکن یو بل رور راشي ترغوري راشي دا هغه په چې خېټه ورجولي بیا په خسره مسله نشته کچا سره د خپل قدر فکر شکل لرولو بګراوله کچره دې دا یقیني تور باندې د ژوند باندې چې او سبا قبر کې جزاء او سزا شته نو شکل ولې د يهودو د نسوارا غونته دي کور ولې د دمګري مرکز دی دې جن زمای عزت مند حدیث پاک کې راغلو بخاری شریف حدیث ته
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته علماء لیکلي کې دي چې د مسلې په تنوع یو د یهود زنانه را ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته وی الله دې تا د قبر د عذاب نه په امن او امان وساتي. نو رسول الله چې کور ته رادن نشو نو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ورته وی الله رسوله قبر کې عذاب رښتیا شته؟ رسول الله یا عذاب القبر حق. او د دین پس ام المؤمنین وی چې کله رسول الله کور ته راغله نو دا سے رز نو چې د قبر د عذاب نه پناهی نه وغوښته. ته خپل بچی دې لکه نوا یو څو منټه او خپل مور او والده د قبر خبرې ورسره کوي چې بچی دا به قبر یو کچې موږ نه کا مالو کو داو کو قبر کې ودای دا ورته لور دي نور تقریبا حدیث او قران نظر وکړه. ته یو پینځه منټه خپل بچی د ډوډۍ نه پس کې نوا او لوای گیا سے قبر وای په قبر کې چې موږ داو کو ماران لړمانان وای او قبر به اور نه ډک شو کوم داو کو قبر به ګل ګل راشي. دا غو پس رسول الله روزانه د قبر د عذاب ذکر کو د قبر د عذاب ذکر به کول دا غو نه پناهی د عزت مند وخته دا غو نه پناهی دی وخته. دا رنګ حدیث پاک راځي نبی علیہ السلام امر کړي یو جنازه شروع وګد حدیث راځي دا مړي چې جنازه وشي اولاد دفن شوی دي منځ کې صحابه کرام هم تقریر کړي او د رسول الله نم تقریر ثابت دی او چې کله قبر تیار شي نو رسول الله وعظ او نصیحت کړي. بلکې امام بخاری رحمت الله علیه باب پڑھلے باب الموعظه علی القبر باب د بیان دی کی چې دا الله د رسول سنت طریقه ده چې د قبر د تیارېدو نه پس لږ ډېر نصیحت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. دا احادیث کې راغلي قبر تیار شنو واعظ او نصیحت سنت طریقه ده. وکله داسې وي چې جنازه شي نو د لحد تیرولو د قبر تیارېدو په منځ کې کم از کم نیمه ګنټه ټیم وي. دې کې صحابه هم تقریر کړی او نبی علیہ السلام واعظ او نصیحت کړی. بعض علاقو کې دا طریقه چې دغه وخت تقریر کوي نو وقتم پورا پی بچت او وعظ نصیحت شي شریعت کې ثابتن لے. نو نبی علیہ السلام جنازه شو ولا حد تلاکار کې دو داسی تیرے اور سر اللہ سو کے عظمت پہ کنستا سوچ فکر کے رسول اللہ ناس آتی نبی علیہ السلام سر مبارک روچت کو صحابہ کرام ناس ذکر جنازی مز یو ثواب دے نو چکل دفن پوری سار سے نبل ثواب دے. حدیث پاک دے صحیحین و کراغلی چکل مسلمان دے مومن مسلمان جنازو کا دا اللہ دا رضا پہ بنیاد داتا کو پتیدر گرام دے دا اللہ دا رضا پہ بنیاد جنازو کا نتش پہ جنازے بانے دل یو قیرات عمل پامن نامتوری کلیش اور چکل دا قبر دا دفن پوری اور دا قبر دا تیاری دو پوری اتار سو نبل قیرات مرتوری کلیش. اور بعض روایات دا بخاری شریف کی راغلی یو قیرات دو حد غرم رہے ندیو مسلمان پا جنازہ دا غب پا دفن کی دو انتظار بانے دو قیرات اولی کلیشل لکا دو دا احد غرنا اور دو احد غر یو دیر لوی غر دے. علماء لکلی تقریباً درینی لدائی دو پروت تے اور دا سی چتم دیر زیاد تے نداد احد یعنی یو قیرات دو احد دا غرم رہے. صحابہ کرام ناس نبی علیہ السلام تیوی بان ازمکہ کنستا ناس آتی سرو چت اور دری پیری ہوئے کہ اے خلقو دا اللہ تنم بانے دا قبر دا عذاب نپنائیو پاڑے مدار اللہ دا رسول امرو صحابہ کرام ہوئی کہ اعوذ باللہ من عذاب القبر تاسم چرا سے وائے رہی نوڑتی وائے جلا تاپ ذات عالیہ دا قبر دا عذاب نپنائیو پاڑے. جائے انگت حدیث نبی علیہ السلام ذکر کو وہ فرمائل چکل مسلمان مومن زنکدن شروشی مدت ادا سے دمر مقدار کی فرشتی راشی سمر جرد نظر لے اور آئی خائستہ شکلون آئی خائستہ لباس اوزان سر یہ جنتی کفن روڑے اور اندے راشی میں دیکھست سلام ہوئی ذکا بعض روایات کے علماء ذکر کری اللہ اور پیدا گرزما دوستے اور دنا روح غستوں کے نرمی ہو گئے
نو فرشتي سلام ورچوي چې سلام نفس وای چې اے پاک روحا روزه دې پاک بندنا دا الله رضا ونګی تا د جنت خوشاله تا نو دا روح داسې پکلار کلار زما عزت مند روزي لکه حدیث کو نبی علیہ السلام فرمایلی مثال پیش کړي لکه د مش د خلینه چوب روزي نامو ته چې ظاهرا وایي چې ځان کدن سخت او آسان نه زموږ عوام هغه د یو څه سره کړی چې چانه تک پټک په 2 سکند کې تاو هته ډېر بختو او که څوک کړي نو د جهنم له رسول اگر کړه الله معاملې جدا خدا شان مسله نه ظاهری سختو مقتوله ته اعتبار نشتا د ارچا د خپل رب سره پټه معاملې د ارچا د خپل رب سره پټه معاملې هو هر مؤمن مسلمان سے محګمان دی کې چې مؤمن له مسلمان نه بدګماني ونه کې چې سختی او داسې وا کې دې چې تعالی ظاهري سختی ښکاری حدیث کې راغلی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وای ما چې د الله او رسول د ځن قدم سختي لیدلی رسول کوم په سختي کې لیدل نو زمانان چې دا بدبخت دي الله او رسول سره سختي او دا زموږ ایمان نه چې د الله او رسول هیڅ قسمه ګناه نه دا الله مخکینی او رستنی ارته معاف کړي او دمر سختی وا کله د الله رسول بیش او شو کله په هوش او د وبو دغه پیاله سره پرتا و لکه په هوش بشنو لاسونه مبارک به پائے کی لو اندکل او راسه په مخ به راه کړ سخت تبع او سخت خو او رسول الله دعا کوله اللهم انی لا سکرات الموت اے الله د مرګ په سختو کې مدد وکړه او کله بل الله رسول وی اے الله زما مدد وکړه ان للموت سکرات یقینا د مرګ او ځن کدن ډېر سخت دی کله به هوش شو کله الله رسول په هوش پر نو د مؤمن روح ډېر په اسانۍ سره روزي او داسې روح راوتو سره داسې خوشبو روزي چې عجیب بوی میږي فرشتي زر زر زما عزت مندو په جنتی کفن کې اون غاړي او یو نالی بل نالی تر دې چې زما عزت مندو لمنی اسمان تلاش التوي اجازت غواړي دا څوک د فلانه د فلاني د پلار په نوم را بلل شي د خلکو کې دا خبره مشهوره چې عمر رضی الله تعالی عنہ بدایي او داوی ودا خبره علماء لیکلي ضعیفه د پرز د قیامت میدان د محشر کې د مور په نوم مسلې نشي را بلل امام بخاری رحمت الله علیه باب تړل باب د په بیان ندی کې چیر سره د پلار په نوم د میدان د حشر کې را بلل شي د مور بارکی چې د مور په نوم را بلل شي هغه له خلکو کیسه او کہانی جوړ کړي ناغا علماء لیکلي هغه روایت سندن ضعیف دی خبره کمزور ده نو باقاعده اجازت غواړي د اجازت نه پس دروازه کولاوي یو خو موږ عوام خبرې وکړو چې د اولیاء په څیر تړلې چې پراره پر رحمت الله علیه سو دا یو مرید مړ او هغه پته نو دا ولا پته ولې چې مرید دې مړ نو ملک الموت ته ورځو هغه چې کوم اسمان کې راګیر کو او یو روح په وته د روحونو کڅوړې را خلاص کړه کسی به کول الحمدلله د قران دراتلو سره ختم شوي ژوند کول او مړ کول دا یو الله په اختیار کړي الله زما عزت منو چې چا روح والی څوک دا څه چا لګا واپس دا د کیسو کہانی کول کړو اے افلانه بابا نه دیوی د شپې ټوټي ټوټي پروت ساری یعنی اغناسی پا گدائی یعنی مرگ و جون دے پلاس کرے یوہی و یمید دچا صفتو دار اللہ صفتو نو دیوی پلانے بابا اس پہ ٹوٹی ٹوٹی پروت نو دازان وجلو کسا وجلو حدیث کی قرآنی رسول اللہ کی چاہزان وجلو نو گناہ کبیرہ وکا کم طریقے زان وجلو یا غشیب ورسر جہنم کی وزان مکیوئینی دار جہالت ولایت خلق لثابتون او د جہالت کسی جوڑے کرے اعلان کے قرآن اور سنت دا اولیاء دا کسی نے ذکر کرے وہی دا فلانے بابا دشپیو دشین زمری پر شکل کے روزی نظمرے زناور دا قبل سے شعر ہے تا دا ولی اللہ نے زناور جوڑ کو اعلان کے علماء لکلی دا غلط طریقہ اللہ انسان تدا طاقت نظر کرے جدے مختلف شکلوں کی سرگنش پیریان فرشتے مختلف اشکالوں کے راضی انسان کا اللہ دا وس و طاقت نظر کرے
انسان ته الله راوت او طاقت نه ورکړ چې کله رسمي شین زمری په شکل کې راځي او کله په سکه راځي او کله په سکه راځي. دا د شیعاګانو د قبر پرستو طریقې چې هغه د خلکو له جوړولې. نو زمای عزتمندو داسې و مسمان ته ورسی او بیا هغه ویل الله رب العزت جنت کې د ټکانو لیکي او د اهل علم دی او قول مطابق او د حدیث مطابق د سوال جواب د پارا اگر روح بیا د قبر ته واپس او د سوال جواب واوسي درې تفصیل رب دې سو کو دین دې سو نبی دې سو کو دې صحیح جواب ورکړي. علماء لیکلي دا چې وخت په د انور چې څو مازیګر کې پروزي نو دا عمل نکی او منکر چې تپوس لراشي او ورته رب دې سو کو دین دې سو نبی دې سو کو دې صبر وکړي ما نه مسکه ذاتي خدا باغ انسان وای چې دنیا کې زما عزت مند او سره د مزد قضا کېدو خو فکر نه کړ د مزد قضا کېدو باندې هغه خو دي او کنه طبيعت موزه چې څو خرا پاتې دلې څو کړه څو نه کړه دغه وخت دی له تاسو سوال جواب تاسو کې حدیث کې راغلي یار کمانه مسک قضا کی او چې کله صحیح جواب ورکړي نو ورته زما اهل عیال او بچو ته چې خفای دي ورته وام چې سوال جواب کې کامیاب شو نو ورته وینا نم کنومت العروس ودشه پشان دود کېدو د ناوي چې دا ناوي سره بغیر د خپل مالک نه بل چا کار نه نو دې زمای عزتمند په داسې حالت کې وي چې نو دی او نو ویخي او دا دعاګانې کوي ځکه سار او ماښام د تخوله کېږي چې دغه جنت او دغه حور دا ستازې دی ځکه مسله دا وایي چې جنت ته وردن نشو جنت ته وردن کېدل به کېږي په ورځ د قیامت یعنی دا فیصله شي چې بس جنت ته وردن نشو تا قرآن و سنت کې چې جنت ته وردن نشو نو دا حکم او فیصله راوي شي جنت ته وردن کېدل به کېږي په ورځ د قیامت او د ټولو نه مخکې وصي حدیث کې راغلي په هر نبي جنت حرام دی تر څو چې رسول الله نه وردن نشوي او په هر امتی نور امتی نه باندې جنت حرام دی تر څو چې دا امت مسلمه د الله او رسول وردن نشوي دی دا راغلي اخر کې دی خدای به ټولو نه مخکې جنت ته وردن کېږي هغه دا امت نه چې نن د الله او رسول په سنت من شرمي نن د الله او رسول په سنت من شر هغه خلک دي چې زما عزتمند پای باندې فخر کوي نو بیا دې دغه شان زما عزتمند په خوشحالو کې وي او دا دعا کوي چې الله قیامت قائم کې چې دې خپل ځای وردن نشي او کله عزتمند یو سړي ګډه وډه ژوندۍ تیر کړي خراب ژوندۍ تیر کړي د فسق او فجور ژوندۍ تیر کړي ناغه ته روزه اے پلیت روحا د دې پلیت بندنا دا الله غضب او قهر او دا الله عذاب تا لته حدیث کې راځي روزي نه دا چې په تختې دا فرشتي راکاږي لکه وای تو شیخ چې د لوندو مالک نه راځي یعنی رګونه ورسره وروړي رګونه هغه سره د مایي وتمن او دا چې صحابي شي د دې روح چې دا چې صحابي دی وینا اجا لمسه وروړي پای کې فرشتي مغاړي او چې لومبني اسمان ته ورته نو فرشتي اجازه غواړي دروازه ورته کولاو نشي او دا هغه نه راخشي او بیا سجین مقام له هغه مقام د زما عزت مندوزي او بیا ته قبر کې تپوس کیږي نو دی وایي رب سو کو نه مال پته نشته نبی دې سو کو نه مال پته نشته دین دې سو نه مال پته نشته نو حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام وی کله چې سوال جواب کې خطا شي دا قبر کې یو بل خان راجوخ شي وی دا چې دا پختې په یو بل کې ورشي رسول الله ناس صحابه ته دا کوي دا ګوتی نبی علیہ السلام حدیث کې راغلی یو بل کې راغته ورکه دا چې دا ګوتی ته ورشي ادم حدیث کې راغلی دا چې ګروزونه چې یو گزارې وي نو دې ضروري شي او بیا چې بل وي چې بیا دې الله ته کړی او ورته جنت کې کولاو شي دغه دې زو وشون کې ته طبيعت ژوندۍ تیرو لا د خواهش په روان وي نو دغه د دایله او جهنم کې کولاو شي دا دې زه نو هغه لمبي سار او ماجیګر راځي دا هغه لوګي او دغه سوال کوي چې الله قیامت مقایم دی الله قیامت مقایم دا خبره زمای عزت مندو زموږ استاد مخه تر رواني چې دې فکر مو تاسو زمای عزت مندو وکړ راولو بس دغه فکر چې د قبر کې وسیږي د صحابه کرامو غره دغه فکر زمای عزت مندو دا فکر چې د قبر کې وسیږي
صحابه کرام په دې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ صحابه کې دا سلوی جرنیل او لوی شخصیت نه چې مسلم شریف کې راځي چې کله وفات کېدو نو ډېر خلک ناسي وفات په وخت خامخا رشتہ دار خپل خپلوان راجم شي او دغه لوی جرنیل الله او رسول عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دخل کو تشاکر او جاړي بچو له بار بار خبرې کوي دې طرف ته توجه د ډېر منت او زارۍ نه پس مخې په روانو وي تعالی کو نبی علیہ السلام دا وعده کړو ټول ډېر پریشانې جاړي اور کوي بچیا زما د ژوندۍ درې مرحله په ما باندې تیری یو هغه دور چې د رسول الله د قتل په فکر لیدل یو د څه کداغه وخت زمړ یقینا جهنم جمازه یو دلغه دور د عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره بیعت کولو نو نبی علیہ السلام خیلاس روان دي کو صحابه او خیلاس کې خدا لکه پیران څنګه بیعت کوي او تانه وعده دي چې شرک بنه کې کفر بنه کې غلا بنه کې نو چې کوم نبی علیہ السلام لا سره وګت کو نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ لا سره غم کو نو الله رسول ورته ته بیعت لنی راغلی تاسو به بیعت کوم کړه اور کوي الله رسول زه خبره شرط کول غواړم صحابه دا نه شرط کول چې اسلام راړم دا وزارت به دا اقتدار به دا فلانه شی به دا فلانه شی به صحابي چې راغله فکردار د آخرت فکر دی یا الله رسول کې بیعت کوم چې زما مخکینی ګناهونه الله معاف کړي نو رسول الله ورته دې خبره وکړي یا عمر اما تدري ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله تعالی پته نشتا اے عمر اسلام چې سړی راړي مخکینی ګناهونه ختم یو سړی صحیح حج کو صحیح حج نو مخکینی ګناهونه ختم او یو سړی هجرت کو نو هجرت مخکینی ګناهونه ختمای نو بیا بچی ته وی کنن ما ته وی چې رسول الله علیه مبارک او صورت را ذکر کا نو بچیا غیر له ذکر کول نشم ځکه زمون په دنیا کې دمر عظمت د الله د رسول چې د عظمت د وجه نه په دک نظر مورته نشول کته یک دغه وخت مړ نو یقینا جنت نه ځو خدای الله د رسول د وفات نه پس موږ ته ژوندۍ ملاوه دا جرا پدیرا یا شاکړه نه پدیرا نو بچی ته وی بچی کله چې وفات شو نو دا بنه کې تم دا وایې کنه ما پته بجاړه نه رواجی خیراتونه غني د طریقې مطابق چې سورې کولې شي خیرات دی کی رواجی اسقاط غني رواجی جواب غني زما قبر د حوی نه دا نخري په چې کوم غلط دي دا ور پارچا لازم دي چې دا وصیت وکړي نو بچی ته دا بنه کې ابي اخر کې ورته یو دې کور تر اغلم نو اے زما بچی چې کله ما دفن کړي او خلق رخصت شي نو دمره می قبر پر ایثار شه چې اوه ذبح شي او دا هغه وخت تقسیم شي ځکه ما ته د الله تر طرف نه فرشتي راځي یو نو کور چې زه به جواب ورکړم دا سنت طریقه د صحابي جوړ کړ خپل رشتہ دار لپاره چې جنازه یې استقبال دی خره دی رشتہ دار دی نو خلق کوزي ناغی دی خو ته دمره ایثار شي چې څومره اوه ذبح کول باندې وخت لګي دا په وخت تقسیمول وخت لګي او استقامت دعاګانې ولکوا کله د امتحان هغه ټول کې صح وخت دی په دې وخت کې سوال جواب کې الله ثابت قدم کې ټول ژوندۍ بس پورا درست او ټول کامیابی ورته حاصله او کدی کې ګډ وډ شو نو هر خبره ګډ وډ الله یې موږ تاسو تمام امت مسلمه سره د خپل قبر او آخرت فکر پیدا کړئ او دا قبر د پاره د څنګه اعمال او د اخلاق چې ضرورت ته هغه شان اعمال او اخلاق د الله موږ تاسو لراځي څومره ګناهونه او ګډه وډه ژوندۍ دي نو مخکې موږ او نو ټول امت تیر کړي الله دې ارسو تخپل خراب ژوندۍ استومانه کی او د صحیح توبې توفیق دې ورکړي ولایت مندو دا غټه مسله د قبر موږ تاسو له مخې روانه د دې فکر دی الله موږ ته کله دا فکر پیدا شي پر مال وسره نخري شکل به سمي اخلاق به سمي د قران درس کې وکینی علماء او طلباء پر د خندان کوي تانم چر سړی نا یو شرم او لیو درنده جوړ
نو اسن وایو خو د قبر عذاب مو صحیح طریقې سره سم وکړي منل نه الله زمون په زمو کې د خپل قبر او آخرت فکر واچي او هغه لپاره څنګه ژوندۍ ضرورت ته الله هغه شان ژوندۍ مو تاسو لراچی امت مسلمه جو په څه پریشانو کې الله ټول مدد او نصرت دیو کی کشمیر د مجاهدینو د افغانستان د ملک نه الله دا ظالمانو او حیا حکمرانان دې لري کی الله دې نیک عمله او دا حیا حکمرانان راولي حرمین شریفین او اماراتو کې دا امریکای فوج چراغله او عمل علماء لیکلي چې بالکل قبضه کړي الله دا ضرور او رسوا د غطاق وطن نو واپس کی علماء لیکلي بل هیڅ قسم لار بغیر د جهاد فی سبیل الله نه نشتا الله دې امت مسلمه ته د صحیح جهاد فی سبیل الله توفیق ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابہ ہر قسم اسلامی کیسٹ و د ملاویدو پتہ یاد ساتي ایوب اسلامی کیسٹ مرکز د قصه خوانی بازار شاته په خبر